او زه پوهېږم چې په دې کې ټول کلیوال دي، هېڅوک هم داسې نه ګورم چې کلي کې بې ژوند نه وي کړی، او کلیوال خو یوه بېله احساس لري او د کلي ژوند خو چې چا کړی وي لنډۍ به حتما ورسره آواز مې شته جوړه مې نشته، آواز مې شته جوړه مې نشته، ورور مې لېږلی چې جوړه مې راولي نه. واه واه. وایي مورې منګلو ته مې ورکړه، مورې منګلو ته مې ورکړه، راچلوي ډک ډک امازونه. واه واه. یاري خو تا کړه ما خو نه کړه، یاري خو تا کړه ما خو نه کړه، اوس چې لنډه پرې کوې ژړا راځي نه. واه واه. صبر کوه خدای به مې درکړي، تا ته د کلي ماشومان دعا کوي نه. زما او ستا جوړه جوړیږي، زما او ستا جوړه جوړیږي. وایه نور. وایي دا ستا پیکی زما بریتونه خوند کوي نه. دوستانو پوهېږئ چې کله مې ټپه جوړه کړه خو ویلو ته چې دا کله مې درته وکړه ټپه رانه په دې خطا شوه چې ستا بریتونه نو. په مینه مینه راته ګوره، په مینه مینه راته ګوره، مدام به نه وي ښکلی وخت او دیدنونه. ټپې په واره سره وایه، ټپې په واره سره وایه، دغه بې واره ټپې خوند نه راکوي نه. و شکر شکر لویه خدایه، او شکر شکر لویه خدایه، هغه ساعت دی چې مې غوښت په زیارتونه. وایي مورې طالب ته مې ورنه کړې، مورې طالب ته مې ورنه کړې، کتاب یې ورک وي ما به ډېره ځوروي نه. یا پیغلې داسې مه کوه، نشم در پسې تللی، بې وسه یم. وایمه پیغلې داسې مه کوه، پوه شوې؟ بې وسه یم نشم در پسې تللی. بس هر څه چې وي د هنر د برخې نه زموږ یوازې هدف دا دی چې د دوستانو تنده پرې ماته شي او د شاعر د زړه بوخڅې مو راسپړلې وي. نو څه چې شاعر لیکلی وي او شاعر په ښایسته سترګو هغه څه لیدلي وي او په درانه احساس یې راټول کړي وي، نو موږ به هماغه څه درته وړاندې کوو. او دا چې ټپې کلیوالي دي او ټپې شاعر مشخص نه دی، نو په دې اساس کله نه کله شاعر هم بیا نشي ویلی چې دا ټوله زما دي، خو خیر احساس پکې یو وي. نو څه مو چې راوړي ستاسو نه قربه